أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. ربنا زدنا علما. آمين يا رب العالمين. دا الله سبحانه وتعالى فإذا سر مشتاسنن دميم ساكن أحكام وايو. نون موږ تاسو خلاص کی که تاسو پیږي موږ د نون ساکن احکام ویل چې د نون ساکن کې د څلور نونه موږ لرو یو خپل د نون توري ساکن دی او بل درې د تنوین نه دي په دې کې څلور احکام دي چې ادغام و اظهار و اقلاب او اخفاء هغه خو موږ تاسو ویلي دي الحمدلله تیرې ویډیوګانې واوري الله سبحانه وتعالی دې تاسو ته اسانه کړي خوند چې تیرې ویډیوګانې د نون ساکن نه دي اورېدلي یو هغه واوري بیا میم ساکن ته راسي نن موږ تاسو د میم ساکن احکام وایو میم ساکن و چشته وایي که هر وخت میم په دا شکل نوشتای او که میم په دا شکل نوشتای چې میم ورغندۍ ولري یعنی زور و زیرو پیش ونه لري حرکت ونه لري اوس نو که میم حرکت ولري مثال دغه میم دی کې زور درلودي کې زیر درلودي کې پیش درلودي دته میم متحرک وایي معنا حرکت لري زور لري زیر لري پیش لري اوس راځو موږ تاسو دلته دغه ځای ته که تاسو وګورئ که چیرې ادغام شفوي موږ وایي شفه په عربي و شونډانو ته وایي ستاسو په یاد د میم مخرج نه میم د شونډانو پر وچه حصه ویل کیږي اوس نو په دا خطر باندې ورته ادغام شفوي وایي په دې چې میم پر شونډانو ویل کیږي اوس دې ته موږ تاسو ادغام شفوي ویلی سو او ادغام د میم ساکن هم ورته ویلی سو دا دواړه نومان ورته استعمالولی سو ادغام څنګه جوړیږي که چیرې یو میم ورغندۍ ولري وبخښئ میم ورغندۍ ولري د میم وروسته بل میم راسي چې یا پیش لري یا زور لري یا زیر لري دغه ورغندي والا میم دغه ساکن میم تاسو دغه لیک ته وګورئ دلته په دغه کې ګډیږي میم شد اخلي دغه د میم ادغام دی یا د ادغام شفوي دی دا به ان شاء الله تعالی لاندې په مثالو کې سره وګورو اوس زه فقط تاسو ته تشریح کوم دا ادغام سو د میم ساکن وروسته که میم راغلی میم متحرک رالی متحرک د څو لغتونه تاسو باید زده کړئ که میم پیش درلودي که میم زور درلودي که میم زیر درلودي دې ته متحرک میم وایي که د میم ساکن وروسته رالی ساکن میم په دغه ګډیږي شد اخلي موږ تاسې د غونې سره ادا کوو پر شونډانې ادا کوو په دا خاطر ورته ادغام شفوي ستاسې په یاد وي ادغام معنا د دوو تورو یو ځای کول یو د یوه توري په اخر کې به میم ساکن وي د بل توري به په میم شروع کیږي مثالونه لاندې زه درته راپورته کوم په دغه ځای کې تاسو وګورئ په دلته که تاسو وګورئ دغه میم ورغندۍ لري دغه میم چې شد لري دا په حقیقت کې شد نه لري دا نه لري شد دغه میم دته میم ساکن وایي دته میم متحرک وایي چې زور لري اوس نو دغه میم چې زور لري وی ساکن دی دا په دا بل میم ګډیږي دغه میم په دې میم ګډیږي زه به دا نکي رنګ درته تیز کړم وبخښئ داسې وکړو دغه ساکن میم په دغه میم ګډ سي کله چې دغه میم باندې ګډ سو نو دغه میم شد واخلي لکه دلته چې لري داسې ورته وګورئ شد واخلي دغه میم په نوشته پاتې سو ستاسې چې پام دا د ولکم دغه میم په نوشته پاتې سو مګر په ویلو نه ویل کیږي نو څنګه یې وایو دغه کاف به راسن تاسې د شد د میم سره وجنګوئ ولې په دې خاطر باندې چې دغه میم په دې ګډ سو دا په نوشته پاتې سو په ویلو نه دی پاتې دغه ته ادغام وایي چې ما درته ویله چې یو توری په میم ساکنه ختمیږي بل توری په میم متحرک شروع کیږي دې ته دا دواړه میم سره ګډ سي شد ورکړي و دغه ته ادغام د میم ساکن وایي یا ادغام شفوي وایي ما تاسو ویل چې شفه معنا
شندان میم پر شندان ویل کېږي نه هغه موږ تاسو ته معلوم دی چې د میم مخرج د شندانو په وچې حصه کې ویل کېږي که تاسې دغه توري ته وګورئ دا بل توري ته وګورئ میم ساکن دی بل توری په میم شروع شوی دی دغه میم په دغه میم کې ګډ سو دا میم شد واخیستی ولې خو دوه میم سوه دغه ساکن میم په دې کې ګډ سو اوس نو ها موږ دغه شد والا میم سره یو ځای کوو نه د ورغندي والا ورغندی والا میم په نوشته پاتې سو په ویلو پاتې نه دی ها به راسن د میم سره یو ځای کی بیا به چې توري پوره کوي هغه خو نور توري دي په دغه ځای ته راسي یو توری میم ساکن دی ورغندی لري نه بل توری په میم شروع شوی دی میم زور لري دغه میم د ورغندي والا میم په دې کې ګډ سو مدغم سو دا په نوشته پاتې دی په ویلو پاتې نه دی نو څنګه یې ادا کو ها به راسن راوړي د شد د میم سره بیا وجنګوي دغه میم کوشش ونه کوي چې بیا وایست په دې خاطر باندې چې دا میم راغلی په دغه ګډ سو په حقیقت کې دا توري جلا جلا توري دي مس زه به دلته درته نوشته کوم مثل هم مثلهم میم ساکن دی دا بل توری معهم په حقیقت کې دا شد نه لري جلا جلا توری دي دلته ادغام سوی دی چې میم شد اخیستی دی میم ساکن تللی دی دغه میم تللی په دې کې ګډ سو دا دوه میم سوه شد ورکو الله سبحانه وتعالی دې وکړي چې تاسو په پوه سوي یاست اوس به راسو دا ټوله موږ تاسې په یوه ورځ اخلو 3 قانونه میم ساکن لري 3 سر په یوه ورځ اخلو راځو اخفا ته اخفا د میم ساکن فقط یو توری دی هغه څه دی هغه با ده با به کله چې د یو توری په میم ساکن وي بل توری په با یا په بی شروع کېږي دغه میم په غوڼه کې پټېږي د نون اخفا خو په یاد چې نون په غوڼه کې پټوي دا بیا میم په غوڼه کې پټېږي میم په غوڼه کې څنګه پټ کو شونډان به ټینګ نه نیسو 2 حرکته اواز وي غوڼه جوړو یو شی بل مهم زه تاسو ته نوشته کوم دلته هم غوڼه ده چې موږ تاسې ادغام کوو اوس مثال که موږ دلته دغه 2 میمه سره یو ځای کوو دا 2 میمه دلته یې لاندې درته کاږم میم ساکن دی دا بل میم پیش لري اوس نو دا دواړه سره یو ځای کوو میم ته شد ورکوو خو 2 میمه یو ځای کوو نه په شد کې هر توري 2 واره ویل کېږي نو دلته پیش لري دا 2 میم دا دی پیش مورک اوس د دې میم سره به موږ تاسې حمزه یو ځای کو حمزه زور لري میم باندې پیش دی او شد دی او پیش دی نو څنګه وایي موږ وایي پر شونډان به ټینګ ونیسئ 2 حرکته غوڼه به تاسې په پزه کې جوړ کړئ که چیرې موږ اخفا ته راسو تاسې په د منځ په عکس کې وګورئ د اخفا لاندې دلته وګورئ که دلته وګورئ دلته شونډان ټینګ سره موښتي دي په دې عکس کې شونډان نه دي موښتي دغه سپینه لیکه چې تاسې وینئ شونډان مو باید دغونده چوله ولري چې تاسې د میم اخفا ادا کوئ اوس نو که په یوه توري کې میم راغلی په بل توري کې بل توری په با شروع سوی ستاسې پام وي چې ادغام د 2 تورو یو ځای کولو ته وایي 2 توري موږ سره یو ځای کوو نو دلته لاندې تاسې وګورئ اسانه توري دي ښه توجه ورته وکړئ دا نور توري زه درته وایم مګر اصل اخفا چې ده اخفا د میم ساکن په دغه ځای کې ده فقط په دغه ځای میم ساکن په یوه توري کې دی با په بل توري کې ده که دغه ځای ته وګورئ بیا میم ساکن په یوه توري کې دی با په بل توري کې ده په دغه رقم که دلته وګورئ دا ټوله دغسې دي ټوله میم ساکن دي مختلف توري دي د قرآن کریم دا تاسو ډېر ورسره مخامخ کېږي دا ټوله که تاسو وګورئ په یوه توري کې میم ساکن دي په بل توري کې با ده یا بیا ده اوس نو څنګه یې ادا کوو
موږ دغه میم په اخفا کې پټوو، شونډان ټینګ نه سره موښلوو. څنګه کفرتم به، کفرتم به، کفر دا را درنه ادا کو، کفرتم. اوس نو تم چې وایو میم پټو، تم به. په با هیڅ کار نه لرو، با په خپله اندازه ادا کو. دا بل توري ته وګورئ، زه به دا لیکې ځینې ایسته کړم و دغه ځای ته وګورئ. دا میم دغه دی، با دغه ده. میم په یوه توري کې دی، په ربهم کې دی، او بهم کې با ده. مختلف دوه توري دي. دا دوه توري موږ یو ځای سره وایي. څنګه وایي؟ ربهم، هم بهم، ربهم بهم. دا په دې خاطر یو ځای وایي چې موږ د میم اخفا مکمله وکړو. دا ادغام نه دی چې دا سره یو ځای سي، لکه موږ تاسې دلته دغه میم بتلی په دې کې به مدغم کېدی، یا دا مدغم کېږي نه، میم جلا ویل کېږي مګر په اخفا کې پټېږي. ستاسو چې پامې دلته میم جلا وایه، په اخفا کې پټوي. اخفا یې څنګه کوي؟ شونډان ټینګ نه سره موښلوي، اواز یې په پزه کې جوړوي. نو دلته چې بیرته راسو، دلته کامله غونه ده، مکمله غونه ده. شونډان به مو ټینګ سره وموښلوي، دوه حرکته غونه به جوړ کړي. دلته به د اخفا غونه وي. دا ما تاسو ته تشریح کړي دي، اخفا غونه. دلته به تاسې شونډان ټینګ نه سره موښلوي. دا یوازې د میم قانون دی. سیسو انشاءالله دغه لیکه دا سپینه چې ویني، دا زه لیکه پر کچ تاسې وګورئ. دغونده چاله ستاسې شونډان باید نه سره موښتي، باید ولري. که تاسې دغه عکس ته وګورئ، په دې کې شونډان سره موښتي دي، مګر که دغه عکس تاسې وګورئ، دغه سپین ځای به تاسې وینئ، دلته به دا شونډان ټینګ نه سره موښلوي. دا په یوه توري کې به میم ساکن وي، په بل داسې وخت راځي چې په یوه توري کې ستاسې چې پام وي، اخفا در یادوم. ممکن په یوه توري کې میم ساکن او با سره راسي، هلته به هم تاسې میم اخفا کوئ. په جلا جلا توري کې هم راځي، دلته یې ټوله په جلا توري کې راوستل دي، مګر داسې وخت راځي چې په یوه توري کې یې هغه به د میم ساکن وروسته با راغله، که په یوه توري کې وه، که په جلا جلا توري کې وه، تاسې به میم اخفا کوئ. شونډان به ټینګ نه سره موښلوئ، د میم اواز به په غونه کې پټ کړئ. دا اخفا وه. اوس نو د الف با توري چې موږ تاسې ولیو چې 28 توري دي، او 28 د 28 توري څخه یو توری میم وباسي، یو توری با وباسي. دا میم سو او دا هم با سوه. دا دواړه ځینې وباسي، موږ ته 26 توري پاتېږي. پر 26 توري باندې موږ میم واضح او مکمل وایو. غونې ته یې نه بیایو، او شونډان چې ادا کوئ شونډان سره موښلو، مګر غونې ته نه ځي. د اظهار او د ادغام ترمنځ فرق څه شی دی؟ دلته غونه ده، دلته غونه ده، شونډان ټینګ سره موښلي، دلته غونه نسته، غونه دلته نسته، غونه نسته، مګر شونډان ټینګ سره موښلي. دا درې سره عکس ما تاسو ته رالوډ کړي چې تاسې په پوه سئ. زه به دا لیکې ځینې ایسته کړمه، تاسې ورته وګورئ. دغه چې دی دا وبخښئ، په دغه ځای کې ادغام شفوي دی، شونډان ټینګ سره موښلوو، دوه حرکته غونه په پزه کې جوړوو. اخفا کې شونډان نه سره موښلوو، میم په غونه کې پټوو د دوه حرکتو په اندازه باندې. اظهار څنګه کوو؟ شونډان ټینګ سره موښلوو، مګر غونې ته نه ځي، غونه نه لري. 26 توري ټوله باندې اظهار دی. میم ډیر اسانه دی. میم په دې خاطر دلته په د مثالو کې اظهار نه دی درته راوستلی چې هغه موږ تاسې عادي وایو، نه غونه نه پر کوو، میم ساکن یې مګر غونه نه پر کوو چې اظهار نور توري. اوس نو موږ تاسې ویله که د میم ساکن وروسته میم رالی ادغام دی. اوس میم ساکن په میم کې مدغم کېږي، میم باندې مکمله غونه ده، شونډان به هم سره موښلوو، او غونې ته بیا غونه به دوه حرکته نیسو. اوس نو تاسې بیا زما سره وایست، پر دغه ځای به تاسې پام کوئ. ولکم ما، کله چې کاف تاسې د ساکن میم سره دغه میم چې دلته مدغم شوی دی یو ځای کوئ، دلته غونه ده. میم چې زور لري بیا یې ولاړوئ، دا به په غونه کې نه راولئ. ولکم ما فمنهم من، ها چې مو د میم سره یو ځای کړله، مکمله غونه وکړئ.
ساکن میم دی نه دغه میم په دغه کې مدغم سو. اوس نو تاسې چې میم په زور د نون سره یو ځای کوئ غوڼه نسته. من فمن هم من ولکم ما فمن هم من غوڼې ته به ځنډ ورکړي 2 حرکته 2 ثانیې خو ستاسې زده دي لکه موږ تاسې لاس موټ کړئ یوه ګوته په ارامي خلاص کړئ بیا بله ګوته خلاص کړئ دغه وخت تاسې ونیسئ چې څونه وخت دی په دغه غوڼه به تاسې وکړئ. لکم من کاف د میم سره یو ځای کړئ مکمل غوڼه ورکړئ. لکم من مثلهم معهم که ستاسو ورته پام دی معهم دا میم چې بیرته په زور وایو دا په غوڼه کې نه راځي. بیا یې وایو ها چې په پیش د میم سره یو ځای کوو مکمله غوڼه 2 ثانیې غوڼه شونډان ټینګ نیول اواز یې په پزه کې جوړول. مثلهم معهم انهم ملاقو که په دغه ځای کې تاسې وګورئ نون مشدد دی. ما تاسو ته په هغه ورځ وویله که ستاسو په یادېږي مالکه په قرآن کریم کې تاسو ته میم د شد سره و که 2 توري مدغم و که نه و مدغم او که چیرې نون مشدد و دا به تاسې 2 حرکته غوڼه خامخا ورکوئ. د میم غوڼه شونډان ټینګ نیسئ د نون پر غوڼه باندې ژبه د تالو سره مښلوئ. بیا راځو سبق ته انشاءالله تعالی. ښه ان همزه چې د نون سره یو ځای کوئ مکمله غوڼه وکړئ ژبه د تالو سره ومښلوئ 2 حرکته غوڼه جوړ کړئ. ان نون په زبر وایست دغه ژبه د تالو څخه لرې کړئ وایي ژبه د تالو څخه لرې کړئ او غوڼه مه جوړوئ. ان نه نون زور نه. اوس نو ها په پیش د میم سره یو ځای کوو مکمله غوڼه کوو. دغه میم چې ستاسې پامي چې په دې کې مدغم سوی دی په دې کې ګډ سوی دی. انهم ملاقو لام به هم 2 حرکته کش کړي او قاف به هم 2 حرکته را کش کړي. دلته مد اصلي د الف دی دلته مد اصلي د واو دی. په دغه ځای کې دغه همزه دلته یوه دقیقه ښه بیا یې وایو څنګه وایي یا دغه همزه دی جټکه ورکړئ یأتیکم مثلو یأتیکم کاف د میم سره یو ځای کوو مکمله غوڼه ده. کوم بیا له غوڼې په میم ادا کوو مثلو یأتیکم مثلو. راځو اخفا ته دا در اوسه پورې موږ تاسې ادغام ووایو چې میم ساکن په بل متحرک میم کې مدغم کیږي. دلته چې لکه په دغه ځای کې دغه میم په دغه کې مدغم سو. اوس نو ها چې د میم سره یو ځای کوو مکمله غوڼه کوو. کفرتم به تم به شونډان به نه سره مښلوي اخفا ده. تاسې چې ورته پامي دغه ځای دغسې ویل کیږي. دغه ځای چې تاسې وینئ دا به دغسې ادا کړئ. شونډان مه سره مښلوئ 2 حرکته غوڼه جوړ کړئ. څنګه وایست کفرتم به ربهم بهم پام ویې اخفا د نون ساکن وایي دغه اخفا ده. که د میم ساکن وروسته با راغله موږ تاسې مکمل میم په غوڼه کې پټوو. دلته وګورئ دلته په دغه ځای کې د میم اخفا ده. دا نور لیکې به زه ځینې ایسته کړم چیرې د میم اخفا د میم ساکن وروسته با راغلی ده. د بل توري کې د میم ساکن وروسته با راغلی ده. دلته د میم ساکن وروسته با راغلی ده. میم ساکن با راغلی ده. میم ساکن دی با راغلی ده په پسې. دلته میم ساکن دی با راغلی ده. دلته خو په جلا جلا توري کې چې داسې امکانات شته چې په یوه توري کې هم راسي. سیده انشاءالله کله چې د میم ساکن و با په پسې و تاسې به هغه میم اخفا کوئ. اوس یې په ګډه سره وایو کفرتم به
ستاسو ورته پامي دغه یو بل شی بل درته وایم، دغه بنجاني لیکه چې ما پر راګرځول ده دلته شونډان دغسې کوي، مګر اواز یې په پزې کې پټوي د میم. څنګه وایو؟ کفرتم به ربهم بهم. دغه بیخي چې زه وایم دلته دا مد صله لري، خو هغه موږ تاسې نه دی ویلي. پروانې کولی سي چې تاسې داسې ادا کړي. کفرتم تم به ها ساکنه کړي. ربهم بهم یا د عین دلته شد لري، وی ورغندی لري، وبخښئ دلته ورغندی لري. یعتصم بالله، یعتصم صاد دروندې، صم بالله مشکل توري دي، مګر فقط قانون یې زده کړئ. علیهم بعلم آتیناکم بقوة وهم بالآخرة. الله سبحانه وتعالی دې تاسو ته اسانه کړي. ان شاء الله تعالی دا ویډیو څو واره واورئ، بیا په ګروپ کې بیا سره تکراروو ان شاء الله تعالی. الله سبحانه وتعالی دې تاسو ته اساني جوړې کړي. سبحان ربک رب العزة عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد لله رب العالمین آمین. ښه پام پر وکړئ پر دغه ځای باندې. یو دا یوه خبره بله درته وکړم، د میم ادغام، د میم اخفا او د میم اظهار پر شپږ ویشتو. د میم ادغام یو توری د میم ساکن وروسته بل میم راسي چې هغه حرکت ولري. د میم اخفا د میم ساکن دی وروسته یې با راغله، او که چیرې د میم ساکن و شپږ ویشت توري راغله، اته ویشت توري در په یاد کړئ چې دا دوه توري ځینې وباسي موږ ته شپږ ویشت توري پاتېږي. میم مکمل ویل کېږي، شونډان سره موښلوئ، غوڼې ته نه بیایاست. الله سبحانه وتعالی دې تاسو ته اسانه کړي. السلام علیکم ورحمة الله وبرکاته.